السلام علیکم. تاسو به په معاشره کې دوه قسمه خلک کتلی وي. یو هغه خلک وي چې هر څه په قسمت باندې راړي او چې څه مې په قسمت کې وي هغه به ماته میلاویږي او محنت ته ضرورت نشته. نو دا نور کسان ورته په جواب کې وي چې هر څیز په قسمت کې وي او محنت او عمل ته ضرورت نشته، دعا ته ضرورت نشته. نو ته کښېنه دغلته کې او ستا دغه کار دې وشي، ځکه چې هغه به الریډي د یو خبرې دپاره به محنت شروع کړی، شپه ورځ به پسې منډې وهي او بل کس ته به وایي ته محنت مه کوه او دا هر څه په قسمت دي. او خاص کر په یو ټایم کې خو به هرېدلي وي کله چې یو مریض ته ښه کانه میلو شي، مطلب ښه خوراک ورته میلو شي او هغه له نه وي ښه، نو بیا په هغه ټایم کې هغه هر څه په قسمت باندې راواړي. که یو کس ورته وایي دا خوراک مه کوه دا تاله نه دی ښه، وایي نه مړه دا خو د الله کار دی، که خوراک باندې خو نه څوک بیمارېږي او نه څوک پیښه کېږي، دا خو بس د قسمت خبره ده. تاسو به کتلي وي. یو هغه خلک دی چې هغه وایي دا قسمت چې کوم دی دا بالکل ریالټي ده، هر څه زموږ په تقدیر کې لیکلي شوي دي، خو که فرض کړه موږ دعا کوو، عمل کوو، محنت کوو، نو په دې سره په دغې تقدیر کې چینجز راتلی شي. نو خبره کومه یو ټیک ده، راځو ځان پوه کوو. بیسیکلی موږ سره د تقدیر چې کوم دی دوه قسمونه دي. د تقدیر موږ سره دوه قسمونه دي، یو ته ویلی شي تقدیر مبرم، بل ته ویلی شي تقدیر معلق. اوس تقدیر خو لومبی په اصطلاح کې د تقدیر ډیفینیشن دا دی چې هر هغه څه چې هغه د الله د طرف نه مقرر شوي نو دې ته تقدیر ویلی شي. اوس تقدیر مبرم څه شی دی او دغه شانې تقدیر معلق څه دی؟ تقدیر مبرم هغه تقدیر ته ویلی شي چې هغه انچینجبل. انچینجبل مطلب بالکل چینجز په هغې کې په یو حالات باندې په هغې کې بدلون څوک نشي راوستی، نه په دعا سره، نه په عمل سره، نه په محنت سره، بالکل په هغې کې چینجز نه راځي. هغه چې څه وي هغه به هغه ته میلاویږي. مثالونه یې ډېر شی دي، خو دوه مثاله زه ستاسو د مخکې وړاندې کوم. یو پیدایش شو، مطلب چې انسان به څنګه پیدا کېږي او په کوم ځای کې به پیدا کېږي، دا وضع د تقدیر مبرم دی. او دغه شانتې مرګ شو. مرګ یو سیکنډ عمر چې کوم دی دا نه څوک په دعا سره، نه څوک په عمل سره، نه څوک په محنت سره سیوا کولی شي. هغه جدا خبره ده. یو کس وایي د پلانکي سړي په عمر کې برکت و. د برکت مطلب بالکل دا نه دی چې دو عمر 10 کاله و، دلته 10 کاله نه 11 کاله شو، 100 کاله و، د 100 نه 100 شو. د دې مطلب دا نه دی، بلکې د برکت مطلب دا دی چې په لږ عمر کې الله پاک د ده نه بیا ډېر کارونه والي، دغې ته برکت ویلی شي. نور د 10 کاله عمر دی دی 11 کېږي نه، او که 100 کاله عمر دی دا 120 کېږي نه. په عمر کې یو سیکنډ چینجز هم دی نشي راوستی، یو سیکنډ دی خپل عمر سیوا کولی نه شي. نو دا تقدیر مبرم دی. داسې جینیټیکل ډیزیز شو، جینیاتي بیماریانې هغه هم په دغې تقدیر مبرم کې راځي. یعنې مطلب دا بیا انسان په کنټرول کې نه وي. یا اوس اکسیډنټ شو، حادثه راله ان انټینشنلي، بغیر ستا نیت نه و، ستا توقع نه وه، خو एकदम یو حادثه راله او ستا په هغې کې څه خلل نه و، ستا عمل دخل پکې نه و، نو دغه هم تقدیر مبرم کې راځي. بل طرف ته تقدیر معلق دی. تقدیر معلق کوم تقدیر ته ویلی شي؟ تقدیر معلق هغې تقدیر ته ویلی شي چې هغه د محنت، د عمل، د دعا په ذریعه باندې ته پکې بدلون راوستی شي. هغه هم الریډي لیکلی شوی وي، خو که یو انسان دعا کوي، عمل کوي، محنت کوي، نو دغه تقدیر کې هغه چینجز راوستی شي، دغه تقدیر کې هغه بدلون راوستی شي. نو دا د تقدیر حقیقت دی. نو که اوس یو کس وایي چې محنت ته ضرورت نشته او دا هر څه چې کوم دي دا په تقدیر کې الریډي لیکلي شوي دي، نو هم دا خبره غلطه ده.
او که بل یو کس وي چې هغه محنت پکار دی او عمل پکار دی، اکشن پکار دی او تقدیر نه بالکل انکاری دی، نو دا خبره هم غلطه ده. تقدیر چې زمونږ کوم لیکلی شوی دی هغه مونږ ته میلاویږي. کوم تقدیر؟ تقدیر مبرم. تقدیر معلق کې چینجز کیدی شي او هغه د چینجز لپاره الله پاک یو ذریعہ مقرر کړل. هغه ذریعہ څه ده؟ عمل دی، محنت دی، دعا ده. امید لرم چې د تقدیر په حقیقت باندې پوه شوي. والسلام.